ستانه خو مطلب دا د ستا سره دوکه وشوه زه دغه علي شهید پلار ته وایو دغه کنجر ته چې ستا سره دوکه وشو ستانه ګیره په دوکه باندې کټ شوه خو دا خو خپل کوره فصل دی نو که په 15 ورځو کې دننه دننه تا دغه سنت بیا را تازه نه کړو بیا دې پرې نه ښودل هغه شته حال کې دې بیا ګیره پرې نه ښوده نو پوه به موږ دا شو چې دا ستا قصدن آمدن یو کار کړی د ښځې په سلا باندې دا کار کړی دی ځکه چې دا بیا ستا سره چې کوم دی دوکه نه ده شوې ځکه دا کوره فصل دی دا دوباره بیا راخېږي خو که تا دا ګیره بیا پرې نه ښودې نو پوه به دا شو موږ ټول یاره چې دا تا قصدن آمدن دا د سنتو بې حرمتي کړې ده ملګرو دا ویډیو پوره وګورئ ډېره شیر کړئ السلام علیکم ملګرو بادشاه یم او څنګه چې تاسو ته پته ده په دې سایډ باندې د دې بدبخته دغه پټوان هم تاسو وینئ او دا ویډیو هم درسره چلیږي چې یاره څومره ښایسته ګیره چې د ولې بهرحال مختلف قسمه خلکو به خپلې ریاکشن خپلې ویډیوګانې دا وکړي خو چونکې دا د یو ورور دغلته سره هم شیر کوم چې یاره هغه ته یو پیغام رالیږلی دی وردا ویلي دي چې یاره زما به هېڅ نه وی نو پیغام دا دی ملګرو چې یاره زه ټیک شو مثال په تور باندې ستا نه ګیره په نشه کې وخورېله شوه ستا نه ګیره مطلب ستا سره دوکه وشوه شکې رالمه راپاڅېدمه نو بس هلته ویلو نه دی هلته ویلو نه دی زما د ګیره چې کومه وه که نه دی دومره روانه کټ کړې وه دومره لکه زما نه ګیره خریلې نه وه اوس خو دا خپل مطلب دا د کوره فصل دی که نه لکه زه به دا ووایم چې یاره دی ښه لوی دغه دی نو د ده دا ګیره چې زیات نه زیات واخلي یو 20 ورځو کې دې بیا راوخېږي او ښه ښکلي څنګه چې وه هغه شان به بیا راوخېږي خو که چېرته لکه تقریبا 15 شپږ ورځې خو غالبا د ده د دې ګیرې به شوي ځکه چې ورځ به د بیا ویډیو نه کوله نو چې اوس دی ګیره دغه کړي نو مطلب دا دی چې یاره په 20 ورځو کې دې مطلب د ده دا ګیره بیا راغټه شي او که د دې 20 ورځو نه پس د بیا د خپله ګیره مطلب بیا پرې نه ښوده نو دا بیا د ده یو دا قصدن آمدن کار دی چې یاره ځکه چې ګیره په 20 ورځو کې بیا راخېږي خامخا نو که په 20 ورځو کې دننه د ده دا ګیره هغه شته شان نه وه نو بیا پوه شي چې یاره دا د په قصد باندې دا کار کړی دی د ښځې په سلا باندې دا کار کړی دی ځکه او بله دا خبره یو پیغام ورته بل د کومه چې یاره دی وایي چې یاره جیا بټ مطلب کومه چې د لاهوره ډانسره ده چې هغې زما سره دوکه وکړه نو ټیک شو لاړ شه لاهور ته که نه راونیسه ښه باقاعده ویډیو وکړه چې یاره تا زما سره څه کړي زه دې په دوکه باندې بوتلم او زما نه تا ګیره قینچ کړله مطلب دا دی خو مشهوره ډانسر ده هر چا ته به یې معلوم وي او تاسو ته خو به خامخا ځای معلوم وي دا چې کوم دا درې واڼې دي دا پته به هله لګي چې یاره یو 10 ورځې وشي غالبا 100 ورځې پکې وتې دي خو چې یو هفته 12 ورځې نورې وشي تقریبا نو بیا به د ده پته ولګي چې یاره که د ده دا ګیره بیا به دغه زوړ حل وه نو بیا پوه شي چې دا یو قصدن آمدن کار دی ځکه چې دا کوره فصل دی دوباره بیا راخېږي نو بس بیا مطلب دا دی پرېږده بیا به موږ ومنو چې یاره واقعي ستا سره دوکه شوې ده ستا سره مطلب دا کار په دغه باندې شوی دی په غلطۍ شوی دی او دا ستا غلطي نه ده بلکې دا په قصد سره دا چا دا کار کړی دی نو ده د خواست زموږ دا دی چې یاره 10-12 ورځو کې دننه لکه ستا ګیره دغه شانتي نه وه نو بیا به دغه ټولو ملګرو ته زه وایم چې یاره راپاسې بسې بیا بسې ویډیوګانې چې یاره دا کار د قصدن کړی دی ځکه چې دومره دا یو ډېره غټه بې حرمتي ده کړې ده او ډېره غټ مذاق ده کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو پورې چې یاره دا دومره غټه ګیره تا پرېښوده او بیا جیابټو او بله دا خبره چې یاره د هغه هم یوه ډمه ده او ستاسو دا کار هم دغه دی نو ستاسو مطلب د هغې ستا سره څه کار و چې یاره ته په هغې پسې لاړه د 4000 روپیو مطلب دا دی حساب کتاب برابر کړو خوراک مې وله راواخیست دومره دا منافق او دومره دا هندو دی نو ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ ډېره شیر کړئ او ټول ملګرو ته وایم چې یاره 10-12 ورځې پس پسې بیا راپاڅئ څنګه چې دا اوس ملګري راپاڅېدلي الحمدلله زموږ ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل شوې د فیسبوک د لارې او امید ده چې یاره دا ویډیو به هم وایرل کېږي دا به هم ورته وررسي چې یاره 10-12 ورځو کې دننه خپله ګیره شته حال کې بیا پرېږده خو که دې پرې نه ښوده نه بیا به دا کار ستا قصدن آمدني نو که کوم ملګري زموږ سره اتفاق لري او متفق به دې خبره باندې چې یاره او بلکل زه ټیک ویم نو دا ویډیو سره ډېره شیر کړئ او خپله رایې زموږ سره کمنټس کې هم ضرور شریکه کړئ ډېره زیاته مننه